قبول ده دا صلح شریعت ته قبول ده دا صلح دین ته قبول ده دا صلح د انسانانو په مابینس کې محبت زیاتوي دا صلح د انسانانو په مابینس کې نفرت ختموي الله تعالی جل جلاله د دائمي او بقا ورکړي د صلح او ما علينا الا البلاغ. عزیزانو مرکه اتیاله کرپی راوړې وې دوی ته پنځه راوړې وې نو د مرکه د دروندوالي د لپاره چې د دې سره علماء کرام دي سرداران دي قبایلی مشران دي سپینجیري دي ورسره د دې د دروندوالي د لپاره شل کرپی او یو ته پنځه دا موږ دې ته واپس دي د دروندوالي لپاره بیرته ورکوو الله عزت دا د دې لپاره الله دې قدر مولوی صاحب والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بينهما اللهم ألف بينهما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على عزیزانو په دې مرکه کې چې موږ سره ډېر ستړیا وړې ده ډېر منډې ترنډې را سره کړي دي خامخا د دې خوا به مې د هغو خوا څه ډېر خلکو ډېر ستړي وړي دي الله د رضا دپاره دوه کورنۍ وې سره یو مسله په منځ کې رااله نو دا خلکو ډېر کوشش ډېر منډې ترنډې ټلیفونان به کړي کورو ته به ننواتې راغلي بار باندې هغه کې څه یو خواجه نور خان دی زموږ تاسو ته کوم فخر ده د ډېره وخته په دا مرکو کې لګیا ده د دې سره دی یو حاجي شیر محمد ګلجی دی د غریب هم یو شل وارې خو به راغلی حاجي ایوب مریاڼی صاحب دی د غریب هم ډېر د دې دپاره کوشش وکړي سره د هغه سره حاجي حضرت ملاخیل ده د غریب هم موږ ته ډېر راغلی حاجي هاشم ملاخیل ده او زموږ لخوا چې څوک کوم مشرانو غریبانانو چې کوم مدد وکړي یا د کمیټۍ په تور باندې یا دا خلکو ته ویلی چې په بدو کې فایده نشته تر ننه بد چا کړي د خیر یې نه دی لیدلی بېرته اخري ناستې دغه کمبله ده د به په عدالت سره خلاصېږو نه د دنیا په یو بل داسې دستور په بد او وینه د چا خبره ده وایي وینه په وینه باندې نه میندل کېږي وینه چې ده په اوبو باندې میندل کېږي نو په دې کې موږ سره نور دی نورالله سلیمان خیل ده د غریب موږ سره ډېر مدد وکړو برات خان ده سردار ولی ده ظاهر شاه ده قادر خان ده محمد عیسی ده حاجي سپین ګل ده یو حاجي بارکزی ده حاجي رحمت الله خان په دې کې ډېرې منډې کړنې وکړې په بار باندې راغلی ده نور دغه چې مشران چې اوس حاجي ولي غریب ولو حاجي ولي تقریبا ډېر څو وارې به خامخا وخت لګېږي سره د ژوند چې کومه دا پېښه شوې ده دا داسې په یوه ورځ نه حل کېږي غلط فهمیانې کې راځي په منځ کې شیطانان راځي په منځ کې څوک هغه خلکو ته یوه نظریه ورکوي دغه خلکو ته بله نظریه ورکوي نو خامخا ټیم سره لګېږي سره نو موږ تاسې د ټولو ډېر شکریه ادا کوو الله دې مخ ته موږ ته نور توفیق راکړي د دوو فریقانو په مابین کې د خیر د امن بلاد مفادات یو فیصله ور وکړو قوم سره خوشحاله کړو ملاخیل هم زموږ ورونه دي موږ د په ګلجیانو هم راګرځي په پښتونوالي هم راګرځي بیا غټه خبره دا ده په مسلمانۍ راګرځي سره موږ ټول یو مسلمانان یو سره تاسې ټولو کور ودان الله تاسې آباد او خوشحاله ساتي الله دې مخ ته موږ ته توفیق راکړي چې موږ دغه چې قبایلي تنازعات په کمبله باندې حل کړو نه په ګورمنټ یا په عدالتو کې ذلیل و رسوا او خوار در په در یو سره کور ودان الله دې تاسې ټول آباد او خوشحاله ساتي اکرم مړی راخلو قدره مړی راخلو خیر